ملګرو دا ډیره مزناکه د کارټون مووی ده چې په دې کې یو ټیلمانوم کارټون دی ګوړه په شکل کې ټیډي بیر ډیر چیت نسل دی دا هغه دا کوشش کوي چې زه په دې ډانس کمپټیشن کې په 1 نمبر راشم او زمون په پوره دنیا کې نوم جوړ شي د دې سره د دې یو تو ملګری وي چې هغه خروي دا ثابت اور دغه سوچونه او دغه فکرونه کوي چې د عوام په منځ کې یم او داسې عوام ما خوښ کی په دې کې سار شي او دو یو بل سره مرګرو ډسکشن کوي چې مونږه څه طریقې سره داسې څه چلو کو چې مونږ په پوره دنیا کې فیمس شو او زمونږ سیم چې د پوره دنیا یې خوښ کی په دې کې وته د پام د مالک आवाज کې چې زر کو خپل کار شروع کړه دا غوشانو گاډي وړي په دې کې دا گاډي د دې خپل سلیپ شي او گاډي په دې د پاسه وو په دې کې ردی یو درې مرګري چې هغه په پوره دنیا کې پوره فیمس وي او خلک دا خوښوي ولې چې دو عجیبه کرتوتونه کوي دې د چې خلک څوک وطن ګوري هغه ډېر خوشحالي چې دا خو واقعي لاجواب دي دې ته چې دا بونی ګوړه چې وته ګوري نو دا ډېر پریشان شي چې تیر شي ځل کوم 10 او 10 نمبر 10 یعنی 10 نمبر هغه ستوي چې زمونږ بس نمبر دا چې څنګه سټیټ تراشي نو هغه جج وته وایي چې تو خو ذات خو دا کار نه دا وته ولې ما خو لاوس غانم نه دی ویل څنګه چې دا کار نه دا وته ته خو یو بونه ورکوټ شانتي بد صورت غوړوي نو خلک تا نه فخر مونږ پتا سو کو دې د وجه تر سټیج نه کوی استاد ضرورت نشته دا وسره ډیر بیسو کې خدا نه مونږ دا د غصې ولور شډیر زیاته چې تاسو څنګه چلمو خپل پرفارمنس نه دی خوله پدې کې دا د سټیج نه راغورځي او دا هر سره پدې د پاسه راشي دا ډیر د غصې نه راپوزي د ډول نه د خلک چې ټول وخاندي بیزتی او شیدار د خزینه و تخت ډیر د خفګانه ما سکول او د خلکو سره پردا په موبایل کې خپل تنننې ورس چې ردی سره چې چل شوی دا هغه ګور یو ډیره پریشان وي په دې کې دا پریشانی د دې اړو ختمي نه په دې کې ردی دا مرګره خرچ کموي د راشي دته یو پروپوزل پېښ کی چې یو داسې پروګرام ټیم زه جوړوم چې په هغه کې به د دنیا هر مخلوق وي او ویلنان او ایروګان دا ټول به پکې وي هغه کې چې کمنټ کریکټر وي هغه به انکون وي دا چې کله وګوري دا وته چې انکون په څه جوړېږم او ته وته چې انکون ارسو جوړېدا غواړي خو انکون اصل کې څوک هم نشتا دا وته چې نه زو انکون جوړېږم خو ارسو اخر وته ګوره د انکون کریکټر چې دا ډېر مین دی او ډېر ضروری دی د دې لپاره خوبصورتي پکار ده چې هغه سره نشتا خپل ما چې دا ډېر وګوري افسوس وکړي چې کاش کو زم د انکون په شان کې خسته وما په دې کې دا دوی او سار شي انکون دا ګوړې ځان ته مخامخ یې چې ارسو کې زو انکون جوړېږم په دې کې سار د خپل کار روان شي او د مجبورۍ نه خپل کار کوي په دې کې وته د درې مرګري راشي او دا بیا څنګه چې څنګه چلې پرون څنګه بیزتی شو دا غږ نشي کولای او دا روانه او زی خپل دغه نقلي سنگ عمومي او په خپل سره ولګي چې وخت زه انکون شوم د انکون په شان حرکت هم کوي په دې کې پسې د اخر راشي چې ته پرخچا انکون نه پته ډېر داسې نخري او په ته انکون نه جوړېږي په دې کې په دې لار یو ټرک تیریږي چې هغه کې یو کس ناسي او رنگ پکې وي هغه نه دا گاډي چې دا ویزو ته مخه چرایشي دا گاډي د سلیپ شي نو په دې کې چې کوم رنگونه وي دا په دغه چې وړي کې ګوړه باندې توشي او د دې دا کلر ټول بدل شي دا په حقیقت یو خوبصورت انکون په شکل باندې جوړ شي دا ځان ته وګورئ چې واه دا خو واقعي انکون جوړ شو او اوس په دنیا زما خو خی لازمي و خو خی ډیره بهترینه طریقه دی لور شي په سینګینګ کې به اوس موږ په 1 نمبر راشو چې اوس ډیره خپلې او خوبصورت شوما او دنیا ګول زما دیوانه شي د خرلت موبایل کې تصویران مې وباسه زر کو چې دنیا ویني خر پکې د دې پس خپل وباسي دا او ته چې تاسو خلک غرق شته خپل وخت او خیر دا خر ولا تصویران وباسي او دا ډیره فیمس شي چې څوک یې ویني چې واقعي دا خو ډیره خسته انکون دی ماشومان او کولوي د افغان زیات خو خشیدا چې دا خو واقعي لاجواب انکون دی خلکو ته دام ځان فیمس کوي چې واقعي زو انکون یم وړه ته ګوره او خوشحاليږي او په منځ کې خبر نه چې دا غپونه ورکوټي ګوړه وا خلک ډېر خوشاله او تصویران سره وباسي دا ډېر په مشهور نوم جوړ شي ردی خرچ دا هر سره نه چې دا څنګه چلے دا خو ډېر په مشهور بس د خپل سنگینګ په دغه ځای کې سٹارټ کی او دنیا راته سنگینګ تماشا کوي او ګوري وتا ډېر نوم جوړ شي په پوره دنیا کې په پوره ارزه کې ردی ډېر پین فالوور
ټاور جوړ شي. دنیا بس د دې خبرې کوي چې اینکون او خلک خبر نه وي چې دا اخبونا ګوړه ده. په پوره ورډ کې راځي ډېر یو نوم وشي نقلي تیرې لګولې د اینکون او دغه باندې دا خپل ځان فیمس کړ. د آخر په توګه که چېرې دا د دنیا ته پته ولګي چې ته اخبونا ګوړی نو ستا خو به بیا ډېره بېعزتي وشي او څوک په تا نه خوښوي. هغه ورته وایي چې دنیا ته به څوک وایي چې زه اخبونا ګوړی یم. په دې کې دا شین شي په یو بل ماچی وي چې هغه د کرکټر وي فیمس، هغه هم سینګینګ کې ځان له خپل نوم جوړول غواړي. او دا مچی چې دا هم یو ډېر هوښیار او ډېر ښایسته وي، غړېدو والا هر ډول ټریک دله ورځي. د ده چې کوم مشر وي هغه د تیاری چې دی په کمپټیشن کې به حصه اخلي او اینکون په شان د دم یو تیري. او دلته کې د آخر او د اینکون آپس کې لګیا چې اوس په دنیا زمونږ مني. اول خو مونږ ته چا وښانه چې اوس په دنیا زمونږ پسې ګرځي. خو مونږ چې کوم به پاپولر او چې تو خپل د ځای ته راشي نو په دې کې یو ډانس کمپټیشن والا یو مشر سینګینګ وي چې هغه ورته وایي چې تاسو سره یو البم جوړول غواړم چې تاسو دې باندې راضي یې که نه. تلما ورته وایي چې ولې نه، بالکل زمونږ چې کوم ارمانونه او سوچونه دي هغه ټول پوره شي. دی خپل سټوډیو ته بوځي او ډانس کمپټیشن باندې سینګینګ ښکاره کې یو البم تیاروي. دې کې ډېر زبردست پریکټس کوي چې موږ څه طریقې سره دا البم جوړ کړو او دنیا زمونږ د دیواني شي. په دې کې یو بل کرکټر وښایي چې هغه هم دغه ډانس کمپټیشن والا ته وایي چې ته زمونږ سره البم جوړ کړه. خو هغه ورته وایي چې نه، ولې هغه د یونیکورن سره جوړول غواړي چې کم یو بونا ګوړوي. او د آخر ملګری مو ته ډېر وویل چې ګوره خو زمونږ حقیقت دنیا ته پته ولګېده نو بیا به دنیا موږ ته نه ګوري. خو دا بونا ورته وایي چې نه، خو هر څه یي هلکه مه کوه که نه، خو دنیا ته پته ولګېده بېعزتي به وشي. پرېږده مړه چا ته هم پته نه لګي. ګوره زما خبره منه، دنیا به موږ ته څه وایي. دنیا پرېږده، دنیا خو اوس په دې سیمه کې چا ته خو پته نشته که نه چې موږ څه یو او څه نه یو. په دې کې ابل کرکټر راشي او عجیبه طریقې سره ګډېږي او دوی ځان سره په دې ګاډو کې لاړ شي او دی په دغه ځای کې د آخر ملګری خپل غریب هم پرېږدي. د آخر پاتې شي ډېر خفه شي. دوی دې څه طریقې سره د کبونه ګوړه وتښتئ. دلته کې د بل شارک مچۍ هم تیارېږي د اینکون په شکل کې چې نن سبا دور کې د اینکون ډېر ډیمانډ دی. چې کله دی دا بونا ګوړه دلته راشي او دی دا حساب کتاب وګوري، دا سټوډیو ګوري، نو دی حیران شي چې دا لا څنګه سټوډیو ده. دی ورته دا یو داسې سټوډیو ده چې دې کې به ته ډېر فیمس او ډېر دنیا به دې نوم شي. دنیا به ستا تعریفونه کوي. خو د دا نه غواړي. دی وایي چې زما ملګري دی ورته ته راغله شه سټیج ته خو وګوره دې خلکو ته. دا خلکو ټول د اینکون طریقې سره یو ښکرې لګولی. دا خوشحاله شي خپل ملګري ترې نه هېر شي. ولې دا شهرت دولت داسې شی دی چې دا د دنیا نه هر سره هېر کړي. دا ګانه شروع کړي، دا خلک د دې سره ګډېږي. په دې ځای کې دا بل شارک مچۍ هم ښایي چې شارک مچۍ ته څوک نه ګوري، ټول خلک د ګوړې ته ګوري. ولې چې هغه یې داسې ښایسته طریقې سره. او بره کې دا شارک ګرځي، دی ورته ډېر غوسه وي چې تا زما ځای اخلې، ته زما بدنامي کوې. ولې چې دنیا به بیا ما ته نه ګوري چې تو دا چل کوې. په دې کې راته دا رسۍ وشلېږه او کته په سټیج کې دننه نه لاړ شي. دا خلک هم خوشحاله شي چې ورخوا ځان ورته خلاص شو. په دې کې دا بونه چې دا هر سړی کې دا څه دی، دا خو ده زه وجلم، دا ظالمه د کرکټر ته څه شی راوستی دی. دی ورته چې مړه دا یو لیونی و، د هغه سره ما اګریمنټ کړی خو پتنګ ترې وله. خلک هغه نه خوښوي، خلک تا خوښوي. او تو څه طریقې سره بس دا خلک خوشحاله کړه او په ښایسته ورته ګانه ورته ووایي او سین وین هر سره ورسره وکړي. دا ډېره مشهوره ګوړه جوړه شي چې دنیا د دې دیواني شي. اخر کې دې آخر ملګری ورته وایي چې هلکه دا تو څه کوې، دا خو اوس موږ هم نه پېژنې، تا دومره شهرت کې ځان دغه کړو. دی ورته یاره زما د غریبۍ نه نوره توبه ده، ما یو اګریمنټ سینډ کړی دی او څو پورې دا نه پوره شوی نو زه خو تاسو سره نه شم میلاوی. آخر ورته ډېر وویل چې هلکه مه کوه، دا چل مه کوه. دلته کې دا شارک بچی چې اینکون وي دی هم ډېر غوسه وي چې زمونږ سره چې کوم پروډیوسر و اګریمنټ یې کړی او زمونږ سره ختم کړو او د هغه بونه ګوړې سره اګریمنټ وکړو. په دې کې دا ګوړه چې وي دا خپل د ملګرو تصویران ګوري او د ډایرکټر ورته ډېر چیرې لګوي چې یاره ته ځان تیار کړه او دنیا ستا دیواني ده او ته به ډېر زر امیره جوړه شي او د دنیا اسایش به ستا سره وي. دی ورته وایي چې یار بس ملګري راته یاد
کېږي څه وکړم رړه مې نه لګي دی ورته چې دا دولت شهرت داسې شی دی دا به ستا یو سټار به دې جوړ کړي ستا نه به ستا ملګري او هر سره به ایر شي او ډېر زر دی داسې طریقې سره دا تیاره کړي چې دې خوبصورتي نور هم جوړه شي او دا دنیا ردې دیوانې شي دا هم په شهرت کې دې هر سره ایر کړي وي چې زه پرېږدوه دولت شهرت میلاو شي او عیاشي میلاو شي نو زه په دنیا او په خلکو څه کوم دا ډېره مشهوره ډېر نوم یې جوړ شي د دنیا هر ځایونو ته لاړه شي چکر یې ولګوي دنیا پوره کونه کونه ویني او دومره البم یې جوړه شي چې بس زرګاو لکاو خلک واخلي او د دې په نوم پرفیوم او هر سړی د عینکون په شانتې ځان جوړ کړی وي او د ځان نه عینکون جوړ کړی وي دنیا دې ته حیرانه وي چې دا څنګه دومره مشهوره شوه اخره کې دا د خپل ملګرو ته لیفټ نه ورکوي دا ملګری ورته ووایي چې هلکه اوس هم تا سره ټایم شته ګورئ زموږ خبره ومنه چې دنیا ته ستا حقیقت پته ولګېده نو پلته به دې شاته به دې وغورځوي نو دا بیا هم خفه شي چې سوچ کوي چې زما دا ملګری خو رښتیا وایي خلک واقعي ما بیا په هر سره ولي په دغه سوچونو فکرونو کې وي دا تېرې مو لږ خو بد شي دا که نه دې ذکر دی نه د عینکون تېر خو غورځېدلی وی نو دا بیا تللی وی پریشانه شي چې آخر څه وکړمه ډایرکټر ورته فون وکړي چې څنګه چل تیاره شوې که تیاره لا نه وي دا ورته وایي چې بس ځان تیارومه تیار شي په دې کې ګاډۍ کې راشي د خپل ملګري ګوړه سره وړی نه وي ډېره خفه وي چې څه وکړمه خو بس مجبوري وي دولت شهرت چې وي دا د انسان نه هر سره ایر کي او دا په ځان باندې لاس ماسو د ځان ښایسته کي په دې کې پسې دا ښځه او اډینس راشي چې دا څنګه چل دی ستا په دې تیر ته وګوره ته اتیرې اکړاو شوی دا تا څه چل کړی دا نقلي تا لګول دی ولې چې دنیا ته ستا حقیقت باره کې پته ولګي نو تا ته خو څوک بیا ګوري نه او بچ چې دا وړی دا حقیقت کې ښکاره شي عینکون اتیر ته ملر شي دا ډېره سخته پریشانه شي او دا بلیک میل کوي چې ته پی کې او زه به اوس دنیا ته ستا حقیقت وښیم چې ته څه شی اصل کې یو ګناه کوډه کوي او ستا به دنیا بیا په سپسپیله شانتې نفرت کوي او ته به د ایرو نه زیرو شي دا ډېره سخته خفه او پریشانه د دغه ځای نه لاړه شي او خپل ډایرکټر پسې او ډایرکټر ته ټوله قصه وکړي ډایرکټر چې دا وګوري هغه ته ویریږي دا لاړه شي واپس په خپل ملګري خر پسې چې بس ته زه اوس دوباره نه سینګینګ نه کوم زه په پیله بونه ګوړه ستاسو ملګري ښیم ولې چې دنیا زما خوبصورتي پسې وه په ما پسې نه کو چېرې دنیا زما دیوانه وه نو بیا به داسې نه و په دې کې دا د خپل ټولو ملګرو سره کښېني او واپس دغه سټیج ته راتله غواړي خو په دې کې دا بله چې په کمپیوټر کې ګوري چې دا خو راله ودرېږه دا به زه هغه دنیا ته شیر کوم موبایل یې بند شي دا په ده پسې لګېدلې څه طریقې سره نه سي چې دا د سټیج ته رانشي خو خیر ځان څه طریقې سره دغه سټیج ته رسوي چې ده سره ډېر کوشش وکړي چې موږ د څه طریقې سره رکا کړو خو دی نشي رکولی په اخره کې ده ځان د سټیج ته راورسوي او دا ځان بیا تیار کړي کلر په ځان ولګوي دنیا ورته بیا ایرانه خوشحاله چې دا خو واقعي ډېره ښایسته عینکون ګوړه راغله خو ردې زړه او ضمیر نه مني چې خلک زما خوبصورتۍ پسې دی خو دا د اخر هم لرکي او دا رنګ د ځان نه لرکي خو چې د دې خلکو بې نظر شي چې خلک وړه ماچیچو دا خو هغه بونه ګوړه ده او موږ د دې دپاره دومره دیوانه دا ورته ټول حقیقت ووایي چې زه هغه بونه ګوړه یم خو تاسو ما داسې خوښوئ نو خوښه مې کوئ که مې نه خوښوئ چې خپل کارونه کوئ ملګرو که تاسې مزنه کې ویډیو ستاسو خوښ وي نو ستاسو نه ریکویسټ دی چې ویډیو لایک او د چینل ضرور سبسکرایب کړئ د داسې مزنه کو او زبردستو ویډیوګانو دپاره او واقعي چې دولت شهرت چې وي دا انسان مړونکی ده نه خپل ملګري هم هر سره ایک کې لږ ساعت دپاره خو خیر دا تر ټول خپل چې دوباره نه هغه ګانه ووایي نو دا خلک د دې داسې دیوانه شي چې واقعي د دې خو ډېر ښایسته اواز دی او دا اخره کې هغه خپل پام کې بیا لګیا شي هغه کار کوي او د هغه خپلو ملګرو سره وي او په دې کې دا بیا یو ټرک را روان دی خو دې پهله دا ټرک چې وي دا د دې عینکون په ځای په دې خر باندې ولګي چې د خر نه څه جوړېږي تاسې په خپله وګورئ یقینا تاسو له به هم ډېره مزه راکړي او لا تلو علی خر ملګرو چینل ضرور سبسکرایب کړئ